چې الله جل شانه چې کم د انسان ړومبی پیدایش دی چې د هغه د روحونو پیدایش دی چې کم یو طاقتور سیز دی روح د هغې د روحونو د پیدایش الله جل شانه تذکره کوي دا مونږ ته چې کم انسان ښکاري دا خو جسم دی دا چې په څه چلیږي هغه څه دی روح زه کله ناکله مثال ورکوم دا تاسو چې ښکاري دا هارډویر دی هغه روح څه شی دی سافټویر دی سافټویر خو نه ښکاري چاته که نه سافټویر خو یو معنوي څیز دی او دا هارډویر څه دی یو حسي څیز دی خیال هم دی محسوسیږي مثال ټیک دی څه ګزاره کوي سړی پوهېږي په دې باندې په اسان الله جل شانو د انسانیت ته سافټویر قصه کوي چې دا سافټویر علما کله جوړ کړی و بیا خو چې وروسته د انسان پیدا شوی دی او د روح ته الله ورچولی دا هغې وله سافټویر اپډیټ کړی و څه یې کړي و سافټویر یې ولې اپډیټ کړی و دا کیسه ډېره مشهوره ده سافټویر اپډیټ کولو وایي ډېره چلیږي ځکه مې دا خبره وکړه ښه دا مطلب مې نه دی چې زه الله جل شانو په تخلیق پسې خندا کوم نه دا مطلب نه دی الله دې موږ د دې نه وساتي او تاسو د پوهې دپاره ما دا خبره وکړه نه الله جل شانو هغه چې کوم بیسک یو مونږ به وایو چې څه ته به مونږ اریجن ووایو اریجن ورته وایي داسې یو لفظ به ورته وایو د انسان کوم ړومبی پیدایش دی د انسان د روح د هغې تذکره کوي آدم علیه السلام د هغه روح ما جوړ کو پیدا مې کو او الله فرمایي د هغې نه پس د هغه د اولاد د روحونه دا د نري وړو ذراتو او د میږیانو په شانتې ما د هغه نه راویسته د هغه ټول اولاد کوم چې به د قیامته پورې راځي او دا ټول مې بیا ځان ته مخامخ کړه او بیا مې ورته وی ایا زه ستاسو رب نه یم د آدم علیه السلام نه والا اخري انسانه پورې ټول وي بلا ولې نه ته زمونږ رب یې دا هغه کیسه د عالم ارواح ته دې ته عالم ارواح وایي د روحونو هغه دنیا ده چې الله جل شانه ته مخاطب شو او الله جل شانه ته وفرمایل چې الست بربکم ستاسو رب نه یم نه دې روحونو څه ویلي بلا ولې نه ته زمونږ رب یې اوس پوه شوې په عالم ارواح باندې په دې هم پوه شوې چې آدم علیه السلام نه الله جل شانه دا بچي دا څنګه پیدا کړي خې دا عالم ارواح دا ځان له یو عجیبه دنیا ده د کتاب الروح په نوم باندې د دنیا کتابونه لیکلی شوي په کتاب الروح په نوم باندې د دنیا کتابونه لیکلی شوي بهترین کتاب پکې امام ابن القیم رحمت الله علیه لیکلی عربی کې دی کتاب الروح هغه چې وګوري بیا چې د دې نه پس نور کتابونه دقایق الاخبار غوندې کتاب وګوري یا د هغه خلکو کتابونه وګورئ کوم چې فلاسفه او حکیمان خلک تیر شوي هغه حکیم نه تاسو ته پساري وایي حکما چې څه ته وایي فلاسفرز هغه پوهه خلک د امت هغې چې کوم کار کړی دی چې دا روح څه شی دی یا عالم ارواح څه شی دی نو تاسو به حیران شئ هغې دا ځان له یو باب د ځان له زمانو مسلې دي د یوې ګینټې مسله هم نه ده د یو منټ مسله هم نه دی تاسو ته وکړو خو چې څه په هغې تاسو ما آسان پوهه کړی چې عالم ارواح څه شی دی الله جل شانو د آدم علیه السلام روح ته مخاطب شو او د آدم علیه السلام د روح چې کوم املا وه لکه حدیث شریف کې راځي څنګه چې د انسان دا شکل دی دغه شان د ده د روح شکل دی دغه شان د ده د روح شکل دی دغه شان دي الله جل شانو د آدم علیه السلام د روح د شانه اولاد چې کوم د آدم علیه السلام د هغې ارواح ته پیدا کړه د قیامته پورې راتلونکي خلک او بیا الله جل شانو فرمایل الست بربکم ستاسو رب نه یم ټول وی بلا دا وعده وه د الله جل شانو سره دې خلکو کړی چې مونږ به ستا خبره منو ته زموږ تربیت کوونکې چې ته مونږ ته څه وې مونږ به خبره منو دا آیتونه مبارکه اصل کې په هغې بنیاد باندې الله جل شانو ذکر کوي ډېر لوی باب دی مختصر مې وي تاسو او انشاءالله کوشش کومه که په دې آیت مبارکه باندې چې څنګه د آدم علیه السلام د روح نه دا نور ارواح پیدا شو په دې باندې 15 اعتراضات دي غټ غټ واړه واړه نه
ډېر مضبوط اعتراضات، ډېر جوور اعتراضات، تقریبا 15 پورې دي او د هغې بیا ډېر زبردست جوابونه، اسان ښکلي جوابونه. هغه طبیعت مې وشو او ما ته محسوس شوه چې تاسو ته فایده شته، سبا به درته ووایم انشاءالله. صحیح ده، نن نه ویلی کېږي ځکه ټایم داسې نه دی. ټایم ته ګور، ټایم څه دی؟ 9:04. ښه، دا خو یوه خبره شوه. زه راځو تفسیر کوو دننه چې څه خبرې هغه پکې ووایو. وروسته بیا مقصد ذکر کړي چې دا واده ما ولې اغوستی وه. الله فرمایي څه مقصد یې که نه دی یو کار. وإذ أخذ ربک، کله چې ستا رب راویستل، کله چې ستا رب راواغسته من بني آدم، د آدم علیه السلام د اولادنا، من بني آدم د آدم علیه السلام د اولادنا، من ظهورهم د هغې د شاګانو نه، ذریتهم د دې اولاد، واشهدهم او دی ګواه کړه علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې، او دا تپوس یې وکړو چې الست بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو دی وی بلا ولې نه، شهدنا مونږ ګواهي ورکوو د دې خبرې، ان دا هغه مقصد بیانوي. څه بیانوي؟ مقصد. ان تقولو، الله فرمایي دا واده مې د دې دپاره اغوستی و د ارواحو د آدم علیه السلام د چې کم اولادو د هغې چې کم ارواحو د هغې نه مې دا واده ولې اغوستی وه، ان د دې دپاره تقولو چې تاسو ونه وایئ چېرته یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې چې انا کنا عن هذا غافلین، چې موږ ته خو پته نه وه، موږ نه پوهېدو په دې خبرو. دا په سټارټ کې چې مې ترې واده واغسته چې ستاسو رب یم که نه، ټولو اقرار وکړي چې او ته زموږ رب یې. دا د دې دپاره چې د قیامت په ورځ دا عذر پیش نه کړي چې موږ ته خو پته نه وه. پوهېږئ په دې؟ دونه پوه شوې. الله جل شانو دغلته انسان اصل پیدا کړی، واده یې اغوستی فطرتي طور باندې. څه طور باندې؟ او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر یو ماشوم چې پیدا کیږي دا په کم فطرت پیدا کیږي؟ په اسلامي فطرت پیدا کیږي. فابواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه، بیا د ماحول د مور او پلار د خاندان دی یا یهودي کی یا عیسائی کی یا مجوسی کی، ماحول خرابوي. دا مطلب دی حدیث. اوس الله جل شانه یو پیدایش تدو کو، هغه دا چې دی په عالم ارواح کې پیدا کو او هلته ترې واده واغسته. د هغه ځای نه دی مسلمان را روان دی. سره روان دی چې دنیا ته راشي نو حق فطرت اسلامي دی چې په هغې دی پیدا شوی. اوس دا مزید چې الله جل شانو پیغمبر را لېږلي انسان ته، یا الله جل شانو کتاب را لېږي لکه قرآن مجید چې را لېږلی یا مخکیني کتابونه را لېږي، دا د مزید تکرار او چې دا خبره ورته رایاده شي، د هغې د رایادولو دپاره الله جل شانو داسې کوي چې انبیاء کرام راولېږي، او څه راولېږي؟ کتابونه راولېږي، خپل قانون راولېږي. په فطرت کې مسلمان دی، الله ورته صرف یادګیرنه ورته کوي او دا ورته ور یادوي چې یاره دغه شان یو چل شوی و. لکه دلته چې مونږ ته رایاد کړه الله جل شانو چې ما ستاسو نه په هغې وخت کې واده اخیستی و چې الستو بربک، تاسو یې راوئ دا څیزونه. الله جل شانو فرمایي زه درته رایادوم، بار بار یې درته رایادوم. نو دا خبره باندې دې ځای پورې پوه شوې؟ او پوه شو. اوس اخوا نو الله جل شانه هغه فرمایي چې دا ما چې دا تاسو نه واده اغوستی و په عالم ارواح کې صرف د دې مقصد دپاره مې نه اغوستی و چې د قیامت په ورځ دا ونه وایي چې مونږ ته پته نه وه. هلته هم درته پته وه، واده هم کړې وه را سره، بیا په دنیا کې هم درته پته ولګېده، پیغمبر هم راغلی او کتاب هم راغلی. د دغې په بنیاد باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي یو سړی په ځنګل کې دی او داعي ورته نه دی رسېدلی، قرآن ورته نه دی رسېدلی، حدیث ورته نه دی رسېدلی، دعوت ورته نه دی رسېدلی، د هغې باوجود په ده باندې اسلام قبلول هغسې هغه فرض دی. پوهېږي ولې؟ ځکه دی فطرتاً مسلمان دی. موږ به داسې وایو یو ځناور دی، دې ځناور کې کانشیسنس ورته وایي، شعور چې څه ته وایي، شعور ایوي سیلف کانشیسنس، خود شعوري چې ورته وایي. څه خود شعوري؟ دا خود شعوري صرف د انسان خاصه ده، دا صفت صرف انسان له الله ورکړي. په هغه کې کانشیسي په ځناور کې، خو دا سیلف کانشیسنس چې ورته وایي دا پکې نه وي په ځناور کې، هغه صرف په چا کې؟ صرف په انسان. دا هغه خود شعوري ده چې د هغې په بنیاد باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمیل چې انسان خو فطرتي طور باندې مسلمان دی. نو که دی په ځنګل کې مې دی به کوشش کوي څه دپاره؟ د الله جل شانو د پہچان دپاره، د دین اسلام د
پیغامات دی به خپل کوشش کوي که په دې کوشش کې مړ شو دی مسلمان دی که په دې کوشش کې مړ شو دی مسلمان دی به جنت ته ځي او که کوشش یې ونه کړو دین اسلام دپاره په ځنګل کې دی یا په صحرا کې دی څوک ته نه دي رسېدلي دی بیا جهنم ته ځي ګورئ هېڅ نقصان نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره ښکلې خبره وکړه چې انسان ته د خپل عبادت پته نه وي او دی په ځنګل کې تاسو ته ما وي چې د دپاره نه عبادت ضروري دی نه ولا کلمه ضروري ده ضروري ولا څه شی دی هغه خپل فطرت پسې کوشش کول نه پوهېږې په دې خپل فطرت دغه فطرتي داسې دی که نه نبي علیه السلام فرمیل په اسلامي فطرت پیدا شوی مثال در کوم ورکه تاسو به پوه شئ سوري د مشرکانو په زمانه کې و کله چې دې قریشو د دې بوتانو عبادت کو په بیت الله شریف کې نو ده به د بیت الله شریف دیوال ته ډډه واله او دا به ای قریشو دا تاسو چې څه کوئ دا غلط دي ما ته پته نشته چې ولې غلط دي ما ته پته نشته چې موږ له څنګه عبادت پکار دی ما ته پته نشته چې د چا عبادت پکار دی خو دا تاسو چې څه کوئ دا غلط دي دا څه دي ګوره ښه دا لاړو داسې مړ شو نه کلمه ویلې وه نه په پیغمبر ایمان نه په قرآن ایمان خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده زوی دی د زید ابن عمرو ابن نفیل زوی دی سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل سعید هغه صحابي دی چې په عشره مبشرو کې دی نبی علیه السلام فرمیل ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علي في الجنة أبو عبيدة في الجنة طلحة في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أو زبير في الجنة أو سعيد بن زيد في الجنة سعيد بن زيد في الجنة دا صحابي دی دته سعید دی خارش یو ورځ تپوس کړو زما بابا تللی دی یا رسول الله د هغه سره الله څه معامله کړې ده نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل ما ستا پلار ولیدو د جنت په ښکلو باغونو کې سرېدو د جنت په ښکلي باغونو کې سرېدو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل تقریبا بخاري شریف کې روایت دی چې دې وجه څه وه چې دې جنت ته لاړو وجه صرف دا وه چې دا خبره کړې چې قریش دا تاسو څه کوئ دا غلط دي او ما ته څه بل څه ټیک ښکاري خو پته نه لګي چې دا څه شی دی د دې په بنیاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلي وو چې یو انسان په ځنګل کې هم دی په هغه باندې ایمان څه دی ضروري دی کوشش پکې د هغې ایمان دپاره پوهېږې په دې اوس اسانه شوه اوس الله فرمایي دا مې د دې دپاره کړي مقصد بیان ان تقولو چې تاسو ونه وایئ یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې چې انا کنا عن هذا غافلین چې موږ خو د دې نه ناخبر وو د دې نه ناخبر وو یو عجیبه خبر دې نه مخکې سورة مائده کې یو مضمون تېر شو الله جل شانو فرمایلي ما پیغمبران د دې لپاره درولېږل چې ستاسو عذر ختم د قیامت په ورځ تاسو دا نه وایئ چې موږ ته څوک نه دی راغلی یو مضمون دا تېر شو چې الله جل شانو فرمایل چې ما قرآن مجید د دې لپاره درولېږو چې ای بني اسماعیله د اسماعیل علیه السلام اولاد عرب چې تاسو دا عذر نه کوئ چې یاره هغه قومونو ته تورات او انجیل عبرانۍ سوریانۍ کې ملو شوي موږ خو عربیان یو موږ په هغې نه پوهېږو عذر دی پوهېږې په دې باندې او دلته هم یو خبره بیان چې الستو بربکم والا قصه زه ولیکم الله فرمایي چې تاسو دا ونه وایئ چې مونږ نه خبر انا كنا عن هذا غافلین دا عذر الله جل شانو تاسو ختمو د دې په بنیاد باندې الله جل شانو د مخکې نه تاسو نه وعده واخیستې الستو بربکم دا درې مضامین دي په سورة مائده کې بیا په سورة الانعام کې او بیا په سورة اعراف کې دا تیر شو او دې کې یو ډېره عجیبه خبره ده اولنۍ خبره چې الله جل شانو کړې وه هغه دا چې یاره تاسو دا ونه وایئ چې مونږ ته څوک نه دي راغلي هغه خلکو ته یې ویلي چې هغې ته کتاب نه و میلاو شوی څه ورته نه و میلاو شوی کتاب ورته نه و میلاو شوی یوه او دا دویمه خبره کم چې د قرآن مجید باره کې وکړه دی په دې بنیاد باندې الله جل شانو کړه چې تاسو ته ما قرآن درکړی او په عربۍ کې دی د دې دپاره یې وکړه چې دا بني اسماعیل چې کوم عرب دي چې دي دا بانونه کړي چې موږ په کتاب باندې نه پوهېدو او درېیمه چې دلته کومه ذکر شو دا د عامو خلکو دپاره ذکر په ټولو خلکو دپاره که عرب دي که عجم دي پوهېږي نه پوهېږي چې الستو بربکم والا واده خو مې د هر چا نه اخیستی و الله جل شانو پوهېږي دا فرق دی درې واړو ان تقولو چې تاسو ونه وایئ یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې چې انا کنا عن هذا غافلین موږ ته خو پته نه وه او تقولو یا داسې ونه وایئ چې انما اشرک آباؤنا چې دې کې زموږ څه ګناه خو نشتي د صفاتیانو خبره دې کې زموږ څه ګناه هغه خو نشتي
او تقول یا دسې ونه وایې چېرته الست بربکم وعده د دې دویم مقصد بیانوي چې دا څه مقصد دپاره ما اخېستو او تقولو یا چې تاسو ونه وایې چې انما اشرک آباؤنا من قبل مونږ شرک نه و کړی دا خو زموږ آبا و اجداد داسې وو بس مونږ هم په ډنګریانو مونږ پسې ورپسې شو نقصان خو د هغوی دی زموږ خو نه دی مونږ صرف تقلید کړی دی سم کړی تقلید انما اشرک آباؤنا دا شرک خو زموږ پلارانو کړی من قبل مخکې وکنا ذریة من بعدهم مونږ خو دې نه پس د هغوی اولاد وو چې هغوی سوي مونږ کړي افتهلکنا بما فعل المبطلون اوس یا الله دا د قیامت هغه د دې عذر بیانوي تاسو دا عذر ونه کړئ تاسو به د قیامت پر ورځ بیا دا وایئ افتهلکنا تاسو مونږ هلاکې یا الله بما فعل په هغه څه چې کړي دي المبطلون هغه کجرفتارو خلکو هغه غلطو خلکو د هغې په بنیاد باندې ته مونږ له سزا نه الله جل شانو فرمایي ځکه خو مې مخکې نه وعده اخېستې دا عذرونه مزرونه ځان سره سنبال که جیب کې کېده ښه الله فرمایي وکذلک نفصل الآیات دا ډېره قیمتي خبره ده وکذلک نفصل الآیات او دغه شانتې مونږه بیان د خپلو آیتونو مبارکه او د قرآن مجید کو دا زموږ عادت دی الله فرمایي چې د خلکو عذرونه ختمو د خلکو عذرونه ختمو چې هېڅ عذر پاتې نه شي چې الله جل شانو مخکې ویلو چې الیوم اکملت لکم دینکم هر څه مې مکمل کړي بس قصه ختمه دا خبره هم کوي الله جل شانو چې د عذر کم باب او دروازه و هغه مې ختمه کړې ده بنده کړې ده ښه وکذلک هم دغه رنګې دا مخکې چې کومه طریقه ما ذکر کړه الله فرمایي نفصل الآیات مونږ تفصیل بیانو د قرآن مجید د آیتونو ولعلهم یرجعون دې مقصد دپاره بیانو چې کوم خلک هغه بانه ګرځي د هغې بانا ختم شي او رجوع کې واپس راشي دین اسلام خپله قصه ورته وریاد بس په دې آیت مبارکه څوارلس پنځلس اعتراضات ډېر ښکلي لکه چېرته موقع وه هغه به وکړو ښه ټایم څه دی سوله چا سوال یې هغه وکړي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم الله فرمای ولما او هر کله رجع چې واپس شو موسی علیه السلام الى قومه خپل قوم ته غضبانا غصه ډیر زیات غصه اسفا او غمگین خفا قال وی موسی علیه السلام بئس ما ډیر بد دی هغه خلفتمونی چې تاسو مې خلیفګان کړي وې من بعدي خپل ځان نه رستو خلفتمونی تاسو مې خلیفګان کړي وې خپل من بعدي د خپل ځان نه پس عاجلتم آیا تاسو تادي وکړه امر ربکم د الله په حکم والقى الالواح والقى اغرزول موسی علیه السلام الالواح هغه تختی واخذ او وینیو برأس اخیه د خپل رور سر یجره راخکوی الیه خپل ځان طرف قال اوی روري ابن ای زما د مور زویه ابن ای زما د مور زویه ان القوم بشک قوم بشک دا قوم استضعفونی زی کمزورې کړیم استضعفونی زی کمزورې کړم یا زی کمزورې کړیم وکادو او ادوی یقتلوننی وکادو او نږدې وه چې ودوی یقتلوننی زی قتل کړی فلا تشمت پس ته مه خوشحالوه بي په ما باندې الاعداء دشمنان ولا تجعلني او ته ما یو ځای کوه مع القوم الظالمین د دې ظالم قوم سره قال وی موسی علیه السلام رب اغفر لی خدای زما بخنه مو کې ولی اخي او زما ضرور وادخلنا او مونږه داخل کې فی رحمتک بخپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین او ته پر رحم کوونکو کې د ټول نه زیات رحم کوونکی دا اوس الله جل شانو تذکره کوي چې موسی علیه السلام چې کله د قوم د سخي عبادت وکړو موسی علیه السلام ته هلته پته ولګېده چې زما قوم هغه ګمراه شوی دی موسی علیه السلام د هغه ځای نه
را روان شو او راورسېد د خپل قوم ته. د موسی علیه السلام چې راغی نو انتهایي غصه و. نو هغه د غصې هغه حالت د موسی علیه السلام او په هغې غصه باندې او د غصه کې چې څه کړي موسی علیه السلام نو په هغې باندې بیا د الله جل شانو نه معافي وغوښته. او د خلکو ته یې ویې چې کومې پرېښي وو په خپله تللی ولته وایي دا ما ډېر غلط کار کړی. موسی علیه السلام فرمایي چې تاسو مې خپل وروسته خلیفګان پرېښي وې، تاسو خو هر څه وران کړي. الله جل شانو فرمایي ولما رجع موسی الی قومه، هر کله چې واپس شو موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبان اسفا، غضبان سخ غصه، اسفا او غمگین، اسفا خفا. قال ای موسی علیه السلام بئس ما خلفتمونی، ډېر بد دی هغه خلفتمونی چې تاسو مې خپل خلیفګان کړي وې من بعدي وروسته زما. عاجلتم امر ربکم، آیا تاسو تعدی وکړه د الله د حکم نه؟ مطلب د دې دا دی عاجلتم امر ربکم چې موسی علیه السلام رجع موسی الی قومي غضبان اسفا، ډېر په غصه کې او ډېر په خفګان کې راغی. خپل قوم ته وی چې الله جل شانه هغه حکم چې کوم را روانو تورات، هلته موسی علیه السلام چې کوهي تور ته تللی و د الله جل شانه خواله 13 شپوله یا 40 شپوله خبره مې په هغې کې کړې وه. نو دا د دې دپاره تللی و چې الله موسی علیه السلام له کتاب ورکړو تورات. نو تورات کې د الله کتاب او د الله حکم پکې که نه. نو اوس چې موسی علیه السلام په غصه کې راغی نو دې قوم ته وي چې الله لا حکم نه دی کړی او تورات تاسو ته نه دی راغلی او د هغې نه مخکې تاسو تعدي وکړه او د سخي عبادت مو وکړو. نو دا څه کوئ تاسو؟ موسی علیه السلام ډېر غصه و. نو موسی علیه السلام ځکه وفرمایل ما چې تاسو شاته پرېښي ډېر غلط کار مې کړی، تاسو خو هر څه وران کړي، شرمول مې جوړ کړي. والق الالواح، او موسی علیه السلام سره د تورات تختۍ وي. نو هغه تختۍ موسی علیه السلام داسې په زور باندې کېښود. موسی علیه السلام مبارک هغه تورات هغه تختۍ په زور باندې کېښودې د غصې د لاس. واخذ برأس اخیه یجره الیه، خپل رور د سر نه ونیو او ځان ته یې راښ کړو داسې، یا دا مته سر نه یې راښ کړو یا د ویښتو نه یې راښ کړو خپل رور حضرت هارون علیه السلام کوم چې د موسی علیه السلام مشر رور. نو موسی علیه السلام ته خپل رور وایي چې ای زما د مور راوړیه، ای زما د مور بچیه، دې قوم زه کمزوری کړی مو کېدی شي چې قتل کړی وی. اوس که ته ما د سر نه راکاږي او ما ته سختې خبرې کې غوسه را باندې وباسې نو دا قوم به راپسې خاندي، هغه زموږ هسې مخالفین دي. نو په ما باندې دا خپل دشمنان مه خوشحالوه او نه زه د دې ملګری یم دي چې څه کړي، نو ما د هغې ملګری مه ګڼه. بیا موسی علیه السلام د ځان دپاره هم دعا وغوښته، د خپل ورور دپاره هم دعا وغوښته. لومبۍ خبره غضبانه اسفا، یو د غصه او یو د خفګان، دې دواړو کې ډېر بهترین فرق دی، یاد سات. څیزونه یو دي لږ فرق دی پکې ډېر مزیدار. انسان چې غصه یي خو خفه یي که نه، او چې خفه یي خو غصه ورځي که نه. بعضې چې کوم د لغت ماهرین دي هغوی وایي چې دا دواړه الفاظ چې دي غصه او خفګان دا یو بل ته متقارب الفاظ دي. متقارب الفاظ دا مطلب یو بل ته نږدې دي بس په معنی کې. خو لږ شان فرق دی پکې د هغې وضاحت کو. کله چې یو څیز ستا مخې ته راشي یا یو کار ستا مخې ته وشي او ستا زړه هغه نه غواړي په تا باندې بد ولګي، کله چې یو کار ستا مخې ته وشي یا یو څیز راشي ستا مخې ته او هغه په تا باندې بد ولګي، نو ته چې د هغې خلاف کوم ریاکشن کې نو مخې ته چې ستا څه دي یا ستا چې بدي شي دا به یا ستا نه په درجه کې ښکته یا به بری. که ستا نه په درجه کې بری نو ته به پې خفګان کې، او که ستا نه په درجه کې ښکته غصې به پې وباسي. دا فرق دی په خفګان کې او په څه کې. لکه زه تاسو ته یو خبره وکړم، فرض کا یو انسان دی
د هغه یو شاګرد د یې پلار دی په دغه انسان باندې دا پلار ورته داسې خبرې وکړي چې هغه په هغه باندې بدې ولګي نو دی بیا په پلار غوسه سړولی شي نه یې سړولی زیات نه زیات څه به کوي خفګان به کوي یو غلط څیز مخې ته راغی خو سړی ته په درجه کې چوت دی پلار دی استاز دی بس دی زیات نه زیات څه شي خفه شي او کله چې د ده شاګرد غلط کار وکړي نو بیا دی څه کوي خفه کېږي تی که نه غوسه پې سړی غوسه پې سړی نه کله چې یو مکروه څیز ستا مخې ته راشي یو مکروه کار ستا مخې ته وشي نو ستا د هغې خلاف چې کوم ریاکشن وي نو هغه چې ته کله کې نه که دا د ځان نه په درجه کې ښکته چاته کې نو دې ته څه ویلی شي غوسه ویلی شي او که په یو لویه درجه باندې کې نو بیا ورته څه ویلی شي ستا نه په درجه کې لوی دی یا مخاطب چې دا مکروه کار یې کړی یا مکروه څیز راوړی نو ته چې کوم ریاکشن کې هغې ته بیا څه وایي هغې ته خفګان وایي بیا هغې ته غوسه نه وایي تقریبا یو شی دی ښه نو ولما رجع موسی الى قومه هر کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته واپس شو نو څنګه و حالت یې څنګه و غضبانه اسفا غضبانه ډېر زیات غوسه و غضب غضبان او اسفا ډېر زیات خفه و موسی علیه السلام یو خبره به ذهن ته راشي د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام مشر ورور که کشر ورور الله جل شانو فرمایي رجع موسی الى قوم موسی علیه السلام خپل قوم ته راغی نو قوم خو د هغه نه ډېر ښکته و نو غضبانه په هغې باندې غوسه شو او اسفا هارون علیه السلام باندې څه شو هغه نه خفه شو غضبانه اسفه خپل رور نه څه شو خفه شو ځکه هغه ته مشر و او غضبانه خپل قوم ته څه و هغه لاندې امت و نو غضبانه په هغې باندې غوسه شو نو غضبانه اسفا نامت دا یو توجیه ده په دې بهترینه توجیه غضبانه اسفه بله خبره مې ذهن کې وه چېرته ګډه وډه شوه دغه رایاده شو بیا درته وایم منځ کې قال بئس ما خلفتموني من بعدي یو سخت غوسه شو موسی علیه السلام وایي تاسو چې ما شاته پرېښي یې که نه ډېر غلط کار مې کړی ډېر غلط کار رانه شوی تاسو مې دلته یوازې پرېښی او زه نن تللی یم عاجلتم امر ربکم د الله تورات خو را روان و د الله د تورات نه مخکې په تاسو باندې څه میږي اړم و چې تاسو د سقي عبادت شروع کړو عاجلتم آیا تاسو تادي وکړه امر ربکم د الله د تورات نه چې د الله حکم عاجلتم امر ربکم موسی علیه السلام سوف عاجلتم آیا په تاسو باندې دومره تادي وه عاجلتم آیا تاسو تادي وکړه امر ربکم د خپل رب د حکم نه یعنې دا کار مو ټیکو نه کو غلط دی عجلت لفظ راغلی دلته اکثر داسې استعمالېږي نور د یو بل په ځای کله ناکله استعمالېږي دا الفاظ والقى الالواح لکه کوم ځای کې لکه مونږ چې وایو شیخه موده کېږه که نه دا څه کې خوب ما نه دی کړی اوده کېږي ته ټول ښه ناست هغه په تحیات باندې دا ښه ناست خصوصا د طالب علم دپاره دا ډېره ضروري ده حدیث جبریل مې ویلی وه چې نبي علیه صلات وسلام خواله یو سړی راغی او نه پې د سفر اثراتو نه چا پېژندو مشکات کړی ړومبی روایت دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمیل چې یو ورځ داسې کار وشو که نه یو سړی راښکاره شو په مونږ کې او نه مونږ پېژندو لا يرى عليه اثر السفر نه په هغه باندې د سفر اثر ولا يعرفه منا احد او نه په مونږ کې یو سړي پېژندو که نږدې راغلی وی چېرته نږدې سړی وی خو مونږ به پېژندو که لرې نه راغلی وی دوړو موړو خو به والی وی که نه شګې دي دوړو به والی وی مونږ حیران شو دا سړی چېرته بل څوک دی حضرت جبریل علیه صلات وسلام راغلی نو فاسند رکبتیه الى رکبتیه ووضع کفیه على فخذیه نبی علیه صلات وسلام د دې کونډو مبارکو سره خپلې کونډې مبارکې هغه ولګولې او بیا ووضع کفیه على فخذیه او بیا لاسونه دلته کېښودل او بیا یې تپوسونه کړي یا رسول الله ایمان څه شی دی اسلام څه شی دی احسان څه شی دی قیامت په کله راځي دا تپوسونه یې کړي اوس دا بیا چېرته ووایو انشاءالله نو هغه ځای کې مفسرینو حضراتو لیکلي شارحینو حضراتو د هغه حدیث لیکلی دي چې کله انسان د استاز مخې ته کښېني نو پکار دی چې دی په تحیات باندې دا ښه طریقه ده ځکه په دغه وخت کې جبریل راغلی و نو تپوسونه یې کول له چا نه د نبي علیه السلام نه ګویا چې هغه یو طالب علم و د نبي علیه السلام مخې ته په دغه وخت کې طالب علمې چلې ښود و خلکو ته صحابه کرامو ته بیا وروسته نبي علیه صلات وسلام وفرمیل چې دا جبریلو تاسو نه پېژندو راغلی او یعلمکم دینکم تاسو ته ستاسو دین ښودو صحیح ده او زما په وجه نبي علیه صلات وسلام فرمیل تاسو ته دین وښودو مطلب زه استاز کړم ځان له په خپله ځان شاګردۍ رول هغې ادا کوو
نو القى الالواح بیا موسی علیه السلام خو دې ته غوسه شو او القى الالواح و تختې وسره د تورات سو و تختې وسره او په هر تختې کې د تورات و چپټر وي سو پای کې چې کوم سبقونه هغه سونو په هر تختې کې و سبقونه موسی علیه السلام له غوسه ورنه تختې ډیر زیات تورات د الله کتابو هغه تیز کې خو دلاندې نو دغه د وجه الله جل شانه دا هغه تورات هغه شپږ تختې والوزول صرف یو تختې وته پرې خو دا موسی علیه السلام له غوسه ورنه تختې ډیر په زور کې خو دی الله جل شانه صرف ما او ته خو دل الله جل شانه موسی علیه السلام دې سړی نو چې غلط کاری کو او ما او ته صرف الله جل شانه دا خبره خدا چې موسی علیه السلام د الله جل شانه د توحید په معاملې کې څومره سیریس وغه یو او دویم الله جل شانه ته دا خدا چې د الله جل شانه د کتاب اهمیت څومره ده که بی ادبی کې الله جل شانه پس د قرآن مجید یو ذره مننخله اثر ځکه الله جل شانه موسی علیه السلام هغه تختې سره په زور کې خو دی او الله جل شانه چې شپږ حصې راغی والوزول یو حصې ورته پرېښود نه په یو حصه کې بیا صرف اووه چپټرې پاتې شوې ټول شریعت ته تورات هغه الله جل شانه خېجولی او یو حصه چې هدایت او رحمت و هغې ورته پکې پرېښی نه هغه مخکې چې موږ ذکر کړي و تفصیل کل شیء په دې تورات کې د هر یو څیز تفصیل هغه تفصیل الله بره خېجولی یاد ساتئ نو القى الالواح موسی علیه السلام هغه تخته ډېر په زور کې ښودی زموږ پښتانه معنی کې والقى ویشتې وی غورځولي دا معنی لکه مناسبه نه د پیغمبر د شان سره داسې والقى او په زور یې کېښودی الالواح هغه تختې د تورات واخذ برأس اخیه یجره الیه او هارون علیه السلام د یختونه کلک ونیو ځان ته راخ کو دا معنی مفسرینو حضراتو کړې ده او داسې که مونږ ووایو ډېره به ښایي چې موسی علیه السلام دلته راغی واخذ برأس اخیه بشعر اخیه شعر ویښتو ته وایي نو شعر یې نه دی ویلی څه ویلی رأس اخیه د سر نه ونیو خپل رور یجره الیه ځان ته راخ کو څه مطلب دی دا خبره یې چې ته ایستا چې ته را دې خواشه لږ ما ته دا خبره وکړه دا څه چل شوی لکه مونږ چې یو انسان هغه د لاس نه ځان پورې راخ کو دې خوا راشه دا څه چل شوی ما خبر کړی دې خبرې نه داسې به کړي موسی علیه السلام واخذ برأس اخی او وینیو د خپل رور هغه سر یجره رایخ کو الیه خپل ځان طرف ته قال نو وی هارون علیه السلام ابن امه ای زما د مور زویه غوسه موسی علیه السلام واخذ کم ځای برأس سر ته وي یو سر ته رأس وي اخي یو رور ته وي نه دا لاس تذکره به نشته صحیح ده قال ابن امه وی هارون علیه السلام ابن امه ای زما د مور زویه د یو ته مور مخې ته کوله ځکه موسی علیه السلام د خپلې مور سره ډېره مینه او مور یې ورته مخې ته کړه چې سړي د غوسې نه خلاص شم سړی ډېر غوسه دی کله ناکله وي داسې نه ابن امه ای زما د مور زویه ان القوم استضعفوني اصل خبردار چې د قوم ډېر زیات کمزوری کړی وم وکادو یقتلونني نږدې وه چې دا قوم دې زه قتل کړی وی فلا تشمت بالله دا خو مخکې نه زموږ دشمنان دي او دا دشمنان تم نور مه خوشحاله وه چې زه ځان پورې راخ کړم او ته ماته غوسه کېږي نور را باندې مه خوشحاله وه او بیا څه وایي ولا تجعلني مع القوم الظالمین ای موسی علیه السلام ما په دې کې مه شماره ځکه زه خو مشرک نه یم زه ستا ورور یم زه پیغمبر یم نو ما د دې سره سره یو ځای کړي ما دې سره مه یو ځای کوه ولا تجعلني ما مه ګرځوه مع القوم الظالمین د داسې مشرک قوم نه دا مشرکان دي زه خو مشرک نه یم بیا موسی علیه السلام ته اوس ته خبرې پته ورته ولګېده نو څه وي قال دوی رب اغفر لي خدایه ما وبخي دونه غټه غوسه مې وکړه قار را ډېر زیات راغی اصل کې دا غوسه دا انساني فطرت دی خو انبیاء کرام داسې یو قوم دی که نه په مخ ته ځمکه باندې چې د دې یو نامناسبه کار هم د الله جل شانو په نیز باندې ګناه شمارلی شي څه شمارلی شي ګناه شمارلی څومره چې الله جل شانو ته انسان نږدې د هغه یو نامناسبه کار هم خلکو ته ګناه کوي نو پیغمبر غوسه کړی و نو غوسه خو څه بد کار نه دی غوسه غلط کار نه دی ځکه غوسه خو انساني فطرت دی او د الله جل شانو نه په دې باندې معافي وغوښته چې ما نه یو نامناسبه کار وشو دا زما سره نه ښایي دا کار نو څه وي قال دوی رب اغفر لي او یا مغفرت په دې وغوښتو چې د تورات ته تختې مې ډېر زیات په غوسه دا ټولې خبرې مخکې شوي دا په غوسه کې شوي ټولو ته یې راجع که نو څه قال رب اغفر لي موسی علیه السلام خدای ما وبخي ولې اخي ما په دې وبخي دا کومه غوسه چې مې وکړه ولې اخي او زما دا ورور په دې وبخي چې دا خلک د سخي د عبادت نه منع کړي او ته چې ما منع کړي خو دونه زور مې نه
خیال هم دی هغه د خپل وس مطابق کړي وو موسی علیه السلام هغه مغفرت غواړي ګوره وادخلنا فی رحمتک او خدای موږ د خپل رحمت نه مه لرې کوي او خپل رحمت کې هم داخل کړي وانت ارحم الراحمین او خدای تر ټولو رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی صحیح ده جا بس پکوم څه سوال خو به دې دغه کې نشته دوو آیتونو کې وایه که صحیح یو 2-3 منټه شته ناخبره داسې خبره ده چې دی ناخبره نه و دې ته وایي که نه څنګه وایي یو سړی چې وایي اوده نو اوده به راپاسي خو څه په زور چې وایي ځان اوده کړی هغه نه راپاسي که څنګه دا څه پښتانه خبره کوي ما نه یېره ده پښتو یخ چې ځان اوده کړي دا به وایي د چا پلار راجک کي خیال هم دی افغانیانو دا به د چا پلار راجک کي په زور ځان اوده کړي که ناراستی دا ناراستی دا داسې کار شوی و چې دې نه مخکې موسی علیه السلام دې منع کړي تاسو ته ما وایي دي چې کله دې خوا ځمکې ته راوړېده که نه په لاره باندې په دغې 12 لارو کې دي د فلسطین یو قوم لیدلی و چې هغوی د سخي عبادت کو د غویانو عبادت یې کو او بیا موسی علیه السلام ته د خپل قوم څه ووي دی ورته ووي یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه څنګه چې دوی خدایان دي دغه شان زمونږ هم یو خدای په کار دی چې زمونږ مخې ته ایسي یو غوا په کار ده موسی علیه السلام دلته څه ویلي ډېر جاهل قوم یې ډېر زناور یې ډېر خره د دې څه مطلب و چې منع کړي وو داسې مه کوئ د دې باوجود دي دا شی کو ځکه دې کې زاړه جراثیم پراته وو څه پکې وو زاړه جراثیم پکې پراته وو دا رذیلتوب خوند ورکوي ځینو خلکو دقه قوم دی ګوره تاسو ته ما ویلي وو چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 بچي وو دغه 12 نه بیا د بني اسرائیلو 12 قبیلې جوړې شوي دې ته به بني اسرائیل وي په دغه کې د حضرت یعقوب علیه السلام یو زوی دی د هغه نوم دی یهودا څه دا یهودیانو ټول نسبت هغه طرف ته دی اوس پوه شئ په دې دواړه اقوال دي پکې امام ابن کثیر دمشقي رحمت الله علیه ذکر کړي یو قول دا دی چې د یوسف علیه السلام څه ته غورځولی و کوی ته یې غورځول دا غورځولی و دا ټول شرارت په یادو او بعضې کتابونو لیکلي چې نه نورو خدای پکې نه و داسې مو او جی بنیامین